د ملګری تاسو کړی دی چې د جمعې د مانځو صحیح طریقه کوم یو ده؟ جواب دا دی چې د جمعې د مانځو صحیح طریقه چې په احادیثو کې کوم راغلی ده هغه دا ده چې د جمعې په ورځ باندې سړی کله جمعې ورځ شي او د مانځو اراده به دی وکي نو دی بلاول غسل وکي او خوشبوئی به ولګي او دارنګي تیل به ولګي او به د وختي جمعه ته لاړ شي چې کله د وختي جمعه ته لاړ نو د جمعې د مانځنه مخ کې سنت مؤکده اغنشته لکه څنګه چې د ماسپخین د مانځنه مخ کې دي او په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله مستقل یو کتاب لیکلی او رساله هم لیکلی شیخ الاسلام مجموع الفتاوی کې امام ابو شامه هغه ذکر کړی دی الباعث علی انکار البدع والحوادث. نو نور علماء هم دا پوره تفصیل کړی دی. نو جمعې د مانځنه مخ کې سنت مؤکده نشته دي، البته نوافل مطلقه او تحیه المسجد هغه ثابت دي. نوافل مطلقه هغه داسې حدیث سنن کې راغلي، سنن نبی داود وغیرہ کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې جمعې پر ورځ باندې غسل وکي او خوشبو لګي تیل ولګي او ثم اتى المسجد فصلى ما قدر له او دې به منځ کې څومره چې ول په تقدیر کې لیکل شي وي نو د تیر جمعې او د جمعې منځ کې کوم ګناونه دی هغه ته الله معاف کړي. دې حدیث معلومیږي چې نوافل مطلقه پای کې خاص تعداد هغه معلوم نه لري. د جمعې د مانځنه مخکې چې کوم دي څومره دی کین کولای شي دا هو نوافل مطلقه دی. په دې کې صحابه کرامو نه بیا نقل لي نو چا به 4 رکعات کول لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل لي، چا به 4 رکعات کول، چا به 8 رکعات کول لکه جابر ابن عبد الله نقل امام ابن المنذر الاوسط کې نقل کړی دي. نو اری وخت خپل مقدار چې کوم هغه به کاوه چې څومره باغیتا هغه آسانه و. او بل تحیت المسجد دی چې کله یو سړی هغه جمعه ته او د تحیت المسجد نو کړی دا ودا کوي لکه دا په حدیث د صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو پیر خطبه ویل او په دې کې یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم وتل تا 2 رکعات کړی ویل نو پاس 2 رکعات منځو کوي او به یو قاعده کلیه بیان کړ په حدیث مسلم کې دا سړي اذا اتى احدكم المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. پتا څو کې چې کله یو تن مسجد تراشي او امام خطبه وي نو د 2 رکعات منځو کې او پای کې اختصار وکړي نو تحیت المسجد باغ خامخا کوي. دا خو د جمعې د مانځنه مخکې شو. او چې کله د جمعې منځو شو دغه نورسته بیا 100 رکعات لري. په دې کې یو قولی حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم او یو فعلی حدیث دی. قولی حدیث خو هغه داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فليصلي 4. سوچ پتا سو کې منځ کوي د جمعې د مانځنه رستا نو هغه 4 رکعات کې د حدیث صحیح مسلم کې راغلي دي. دا قولی حدیث دی. او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هم نقل چې هغه د جمعې د مانځنه رستا 4 رکعات کول. دویم فعلی حدیث دی دا په حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې راغلی دی. هغه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره د جمعې د مانځنه وروسته 2 رکعات کړي په خپل کور کې. دا په حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راغلي دي. په دې کې بعضی علماء دا ویلي دي چې هر قولی حدیث ته په فعلی حدیث باندې مقدم وي نو 4 رکعات بکې او فعلی حدیث کوم دی هغه مؤخر وي. لیکن دا خبر کمزور ده ځکه چې موږ د پاره شي دلیل دی د نبی صلی الله علیه وسلم قولم دلیل دی او د نبی صلی الله علیه وسلم فعلم زموږ د پاره هغه دلیل دی، هغه تقریر زموږ د پاره دلیل دی. په دې کې بیا با اسحاق ابن راهوی رحمه الله غنه نقل امام ترمذی غنه نقل کړی دی. هغه وایي چې په مسجد کې کول نو بیا با 2 رکعات 4 رکعات کوي او په کور کې کول نو بیا با 2 رکعات کوي. دا یو تطبیق هغه بیان کړی دی. په دې کې دویمه خبره هغه ده چې موږ د غوړ معلومی کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله غوړ کړی دا هغه ده چې بس منځ کوون کې د پاره اختیار دی که 4 رکعات کوي دی ډیره خدا که 2 رکعات کوي نو هم جایز ده. خو چې څومره دی ډیر کوي نو هغه نه به ثواب ډیر زیاتی نو بس کله دی اکثر دی په 4 باندې عمل کوي او کله دی 2 رکعات کوي. او په دې کې صحابه کرامو آثار هم شته لکه عبد الله ابن مسعود په 4 رکعات کول، علي ابن ابي طالب رضی الله عنه بلاول 2 رکعات او به 4 رکعات کول، اباظ روایتونو کې سلاول به 4 رکعات او به 2 کول منغه بشپک کول. نو په دې کې تحقیقی خبره ده چې د جمعې د مانځنه وروسته 4 رکعات سنت مؤکده دي. دا به اکثر نبی علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم قول لیدا او دا اکثر کول په کار ځکه دا قولی حدیث دی. او کله کله که څوک 2 رکعات کوي نو 2 رکعات عام کولای شي او په دغه طریقه باندې عمل کوي چې په جمعات کې کسلور دي کې په کور کې کینو 2 دی وکي نو دا طریقه ان شاء الله هغه جایز ده. اصل مونږ چې کوم د جمعې د مانځلو سره اغدار والله اعلم.